دوکتی په دې بازي بورقو وې دا پرده نه خدا پرده نه وي کم لباس کم بورقا چې د هغې کې د زنانه د وجود هغه زینت معلومیږي دا پرده نه ده ګورې ښه یو داسې درنه پرده درنه بورقه او درن پړونه چې هغه زنانه په ځان راواړي نو د وجود هغه زینت یې پټ شي پته نه لګي د وجود د زینت هغه ګورې پرده ده ښه یو قمیص پې دی کې خو د وجود زینت معلومیږي بعضې داسې بورقې دي چې هغې کې د وجود زینت معلومیږي دا ګورې پرده نه ده په دې ځان مه دوکه کوئ چې دا ما پرده کړ په تاسو خیال کړئ بعضې داسې بورقۍ دا ټوپۍ والا بورقۍ دا چې زنانه واغوندي نو پته پکې د وجود د زینت بیا نه لګي داسې لباس ته اختیار پرده دې ته وایي ښه پرده دې ته وایي زه به الله ته مخامخ کېږم ما نه به الله تپوس کوي نبی علیہ السلام ته وایي قل لازواجک اول د خپلو بیبیانو ته وایي د نبی علیہ السلام څومره پاکې بیبیانې وي د مؤمنانو میندې وي او نبی علیہ السلام ورته وایي لازواجک خپلو بیبیانو ته وایي یو ړوند صحابي را روان و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ړوند دی خو بس د الله سره یو مقام ړوند و خو د الله سره مقام د الله سره تعلق یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ مخ مبارک واړو قدر جواب یې ورنکړ وی دې ټیم کې کدی نه وی راغلی رب العالمین سوره عبس را نازل کړ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى دا ولې د نه مخ واړو الله ورته سوره نه ورکړله چې کله بلا صحابي را دنده شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاسې صادر به ورخور کو وی زه هر کله وا ما هغه کس ته چې د هغه باره کې زه رب زورلی یم ما ته رب زوره نه راکړي د باره کې زه رب زورلی یم زه هغې سړي ته په خیرالی وم چې د هغه باره کې زه خپل رب دومره د لوی شان صحابي په لاره را روان دی بعضې خلک وایي که نه زما نیت صفا دی او زما ذهن صفا دی او زما زړه صفا دی دا هم څه خبره دا دلیل دی زما زړه صفا دی زما نیت صفا دی زنانه به وایي زما زړه صفا دی د صحابو نعوذ بالله زړونه ګندو نبی علیه السلام چې خپلو بیبیانو ته یې پرده وکړي د هغې زړونه ګندو هغې مره صفا بیبیانې شته بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هغه بیبي ده نبی علیه السلام ورته وایي چې زه تا سره یو کمبل کې د اسمان نه په ما وحی را نازل هغه بیبي ده چې نبی علیه السلام ورته وایي بیبي عایشې جبریل امین راغلی دی ته یې نه ویني او په تا باندې سلام وایي د هغه بیبیانې دي ښه